چې شي درک نشته وروره چې په خپلو بچیو له کېدم چې وی خوري زمونږ په خوارو لس مدام غمونه زی راځي د نغه نه کود څنګ کې ګاونډیان مې وچه ماڼۍ ورته راوړي دي یخو بوسې خوړلې واله ګریوان ته مو د اوښکو کاروانونه زی راځي ما نه بچو پوښتنه کړې پلار ورته وایي چې پلار مې تېر شو زه ورته وایم چې مړ دی غربت په تورو شپو کې مو غریب ولس کړېږي غربت سپېره سیلۍ او تند بادونه ځې راځي خورې کم مشکلات دی چې ته د غریبۍ په ټغر تې کېنولی او ته دومره درد په زړه لرې او دردېدلی او دومره خپل حواز وباسي ستا بچیان او بل چې ته وایې وږي دي او بې سرپناه دي نور د دې حالت په کوم حالات کې ته قرار چې لري ټول دغه آواز دی که موږ ته راووایه ډېر به ښه هیڅ شی هم نه لرم بیګا مې په ولاکه بچي کپله ماړې خوړلې وي له دې کپلې درک وي یتیمان دي کونډې وړه واړه بچي دي ورته اته کلن مې زویلی دي ځینو شي وسه نه لرم چې زه خپلو بچیو له کېدم زمونږ په خوارو لس مدام غمونه زی راځي ګریوان ته مو د اوښکو کاروانونه زی راځي خاوند مې مړ دی وفات دی سرپرستي دي ما په غاړه ده د هېڅ شي درک نشته وروره چې په خپلو بچیو له کېدم چې وی خوري ګریوان ته مو د اوښکو کاروانونه زی راځي ګریوان ته مو د اوښکو کاروانونه زی راځي 5 جلکیانې دي یو مې هلک دی هغه 8 کالو دی د نغه نه کود څنګ کې ګاونډیان مې وچه ماڼۍ ورته راوړي دي یخو بوسې خوړلې واله په نارې وو بچیان مې وو په نارې پاتې شوي شیان رانه غواړي تکلیف کې یم ما د مشرانو نه غوښتنه ده چې ما سره دې مرسته وکړي وړکیوانان له دې شعره کې زموږ وروڼه دي موږ هېواد دی موږ وطن دی غربت په تورو شپو کې مو غریب ولس کړېږي غربت په تورو شپو کې مو غریب ولس کړېږي زه خو چې هم نشم کولی سوال کوم ورته راوړم هغه مې د سوال هم نشم کولی مخلوق خپله سوارله ناست دی خپله اریان دی مخکې به یو کپله یو رزق شی پیدا کېدو شی به کېدو د ماشومانو به خوړلو اوس خلک غون افغانستان غون غریب دی څوک چاته کپله نه ورکوي چې وی خوري زمونږ په خوارو لس مدام غمونه زی راځي ګریوان ته مو د اوښکو کاروانونه زی راځي ګریوان ته مو د اوښکو کاروانونه زی راځي ما نه بچو پوښتنه کړې پلار ورته وایي چې پلار مې تېر شو زه ورته وایم چې مړ دی نه وی غوښتې وړکۍ دی 2 کلنه لور مې ده هر ساعت یې راته وایي خوښي چې کله راشي نا خبر یو له خوښیو پر مونږ باندې بار بار کار اخترونه زی راځي ګریوان زړه کې مې دا ارمان دی چې د ماشومان مې خپل سبق او درس ویایي یو کپله رزق ماړې و لږ ترکاري و دا چې ما نه یې غواړي دغه شی ورته پوره شي دغه ورته ورته وشي دغه ارماندونه مې زده کړي دي ارماندونه هغه لا هېڅ شي وس هم نشته کاروانونه زی راځي ګریوان ته مو د اوښکو کاروانونه زی راځي مخکیني ژوند کې خوشحاله وم چې خاوند ژوند دی او ماشومانو له رزق راوړو ورته اچولو خوشحاله وو موږ یو وخت ژوند تېرېدلو خو دا څه ژوند دی چې دې شي درک هم نشته څوک کونډې څوک دې بورې څوک لا پتا دې له کوره څوک کونډې څوک دې بورې څوک لا پتا دې له کوره ستړي ستومانه ووځم چې وګرځېږم چې څوک چې رانه کړي وس چې ونې تشه چې راشم داسې مې زړه خفه شي چې خدایه تا امر دی زه به څه وکړم
یا الله تا باندې د تکلیف خو ډېر دی کنه زمون په خوارو لس مدام غمونه زرازي ګریوان ته مو دوخ کو کاروانونه زرازي بیا خو د هلکانو نیولي دي هغه هم چې راغړ شي زم ته شیخ بوشي هغه ماشوم هلک هم ډېر وچوکلک ته ځای په کوی په دی چې وسه نشته د ګټې وټې سړی مې نشته څوک اوس دې وخت کې چا سم مرستې نه کوي خالقا د هیواد مو د غربت لمن کړه ټوله خالقا د هیواد مو د غربت لمن کړه ټوله ډېره سخته زه د مشران نه غوښتنه غواړم چې موږ سره زما سرپرستي د ماشومان زما په غاړه ده او د هېڅ شي وس نه لرم چې ما سره چې وي چې وی خوري او د مشرانو نه غوښتنه غواړم چې زما ماشومانو سره مرسته وکړي تکلیف کې ماشومان مې تعلیم غټېږي یې بس یې نه لرم تکلیف کې ما د مشرانو نه غوښتنه ده چې ما سره دې مرسته وکړي یا د خاوند مې نشته مړ دې تکلیف کې کونډه یتیمان ګرانو ورونو او لمګه مشران او شتمنۍ والا چې په داخل دی افغانستان استئ یا په خارج کې پراته استئ شتمنۍ لرئ نور مګه ان شاء الله داسې کورنۍ تاسو ته د افغانستان د هېواده چې دي پر ګوته کوو چې دغه څومره ستونزې لري څومره د زړه درد دی او څومره ځپېدلي ټکېدلي دي نور تاسو نه خواهش هم دا دی چې لغه خپل خویندو ته او میندو ته خپل ورونو ته بېوزلو ته لاس ورکوئ الله تعالی به تاسو دنیا او آخرت ښه کړي او ښایسته به یې کړي نور د حاجي نور خیریه بنسټ په فیسبوک پاڼه کې خپل صفحه هادراز او د حاجي نور خیریه بنسټ په مټ ورته کومک وکړئ چې انشاءالله لاس په لاس ورته تسلیم شي او دغه بېوزلو دعاګانې تاسو ته د الله په دربار کې وکړي او الله تعالی تاسو ته نورم ښکلا د ژوند د آخرت درکړي جارم شم مننه